د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست تر چتر لاندې لپن مؤسسې سره په همغږۍ او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د هوکړې پر اساس په چک ولسوالۍ کې له 322 اړمنو کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته زیاته اندازه 3510 او کمه یې 8210 افغانۍ ورکړل شوې. 3510 روپۍ دي. صحیح ده. اړمن له مرستو خوښ دي. دوی وایي د اختر لپاره یې د ناتوانۍ له امله تابیا نه درلوده، خو اوس به له کورنیو سره اختر په خوښیو ولمانځي. اختر روان دی، په دا اختر کې والا داسې خلک وکړي د بېګا د ډوډۍ روپۍ لري او دغه مرسته چې دا ډېرو خلکو ته ګټه ورسوله. ډېرې خلکو ضروراتو احتیاجاتو اړ یې ور پوره کړي. په دغه اختر کې به لږ د دغه اختر ته کم لږ به د دغه دانې علاج وکړم چې ډېر تکلیف په دغه هم د اختر کېږي هم د دانې مې کېږي. ډېر دردونه شاید دوا کولې په دې سره خو غریب وطن دی، د غریب وطن خلک یو او اختر ته خو ډېر ضرورتونه هم دي، نو امکان لري په 2 روپیو باندې موږ ډېر ضرورتونه رفع شي. د ویلو ده چې تر دې وړاندې هم د یاد ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې په اړمنو د نقدي پیسو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم ویشل شوې او دا لړۍ دوام لري.